جنرال موبین: هر څه پرېږدم، نور له خپلو فعالیتونو لاس په سر شوم. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو مبلغ او سرسخت پلوی چې ځان ته جنرال موبین وایي، په خپل اکس پاڼه له ټولو څارونکو غوښتي چې نور دې د ده په نوم جعلي اکاونټونه له جوړولو لاس واخلي، او ترڅنګ یې ویلي زه له نورو هر څه په سر شوم، زما په نوم اکاونټونه مه جوړوئ. خیر دی، عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، د الله په خاطر مه کوئ. زه په خپل ټول رسنیز ادرسونه ختموم. یوه ځواني را سره وکړئ چې زما په نوم جوړ شوي ادرسونه ټول ختم کړئ. زما د مورجانې او فامیل په خاطر د الله لپاره ټول ادرسونه ختم کړئ. ښاغلي موبین څه موده وړاندې پر پاکستان او په ځانګړي ډول مولانا فضل الرحمن د توندو انتقادونو له امله ونیول شو او بندي و. په ټولنیزو شبکو کې فعال نه و او تازه فعالیت یې ښیي چې هغه نور له خپلو فعالیتونو څخه د لاس په سر کېدو په شرط طالبان آزاد کړی دی. په خپله موبین تر اوسه د خپلې ازادۍ په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر.